السلام علیکم ګرانو مینوالو خبروي ګرانو مینوالو په سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي د سردار علي صاحب په حق کې چې وفات شوی دی اکسیډنټ یې کړی دی بالکل دا خبره رښتیا ده سردار علي صاحب بیګا اکسیډنټ کړی دی او شهید شوی دی موږ به دعاګانې ورته کوو چې الله پاک یې جنت فردوس نصیب کړي او الله تعالی دې زموږ نور علما چې کوم دي الله دې دغسې حادثو نه دغسې پیښو نه بچ کړي د سردار علي صاحب جنازه چې کوم ده دا به 2 بجې په خپل علاقه کې زه به په هشپي روډ مناهیل ګراونډ کې ادا کېږي نو کوم خلک هم چې دغه علاقې ته نږدې وي که د لرې ځایونو نه خپل ګاډي درسره وي نو بالکل په دغه جنازه کې شریکت وکړئ ډېر د ثوابونو مقام دی الله تعالی چې کوم دی د نیکانو خلکو په جنازو کې چې د نورو خلکو هم ګناهونه معاف کوي نو الله تعالی دې زموږ هم پکې نصیب وکړلی کېږي او تاسو ته هم دا درخواست دی چې دغه جنازې له لاړ شئ ډېر یو ښه عالم و ډېر د الله یو نیک بنده و نو ټول جنازې له لاړ شئ الله تعالی دې وبخي الله تعالی دې جنت فردوس نصیب کړي ورله او نور علما دپاره هم دعاګانې کوئ چې الله دې دغه حادثو نه بچ کړي دا زموږ ډېره زه به دا ووایم چې دا زموږ ډېره کمبختي ده چې زموږ نه دغسې ښایسته علما روان دي ښایسته نیکان خلک زموږ نه روان دي زموږ نه په میاشت کې چې کومه دی یو عالم ځي زموږ نه په کال کې دغسې په درزنانو عالمان لاړه نو بس الله تعالی دې زموږ په دې علما باندې رحم وکړي چې الله پاک یې زموږ دپاره د دې قوم دپاره سلامت ساتي ځکه چې دا علما دا نیکان خلک چې په دې ملک کې دي نو دا ملک د دې خلکو د مخ آباد دی نو الله تعالی دې تاسو مو د دعا کوئ الله تعالی دې جنت فردوس ورله ورکړي الله تعالی دې ورله لوړ مقام ورکړي او د دغه خلکو پیرداري او د دغه خلکو چې کوم دعاګانې دي هغې کې دې الله پاک زموږ نصیب وکړلی کړي والسلام